ما ته وګوره نه دې ته چې ته ګورې ما ته وګوره چې ته ولې زه نور خبرې نه کوم زه نور خبرې نه کوم مې کوه که نه ریاکشن ریکشن ریسټریکشن ډسټریکشن ریسټریکشن ډکشرشخن د پنجشیر لاره پنجشیر ته کې خو نه دي که نه چېرته ځې هغه لرې کابل دا کوم موټر دی دا دا بېګناه موټر بېګناه موټر دی و جانانه پاس په هوا راشه خدایا لارې کوڅې د غمازانو ډکې دي وای وای ونه جاړې اوس ورته نه ګډې وډې خبرې کوې ټوله خبره ګډه وډه کوې خو تاسې ویلې مغسې ما مې ویلې زه نور نه وایم ولې هغه چې خو تا نه دي ویلي مغسې مې ویلې د خو نه یم فرق نه و د نوکه درته یې نوک د زوی که درته یم فرق نه و نه مې چې خلاصوله سیده درته یې نه یم وهمه او ذاتي مې پس ته رانیسي ما پیچیدي ما پیچیدي زی په مکې دنو یاره حجرې له بلاډي ووړي نو غوسه کېږه تللی وې کونړ ته کونړ چکر خوند درکړه که نه رښتیا ووایه نه که کوم کونړ ته تللی وم ولې سپین جومات ته مې چې بوتلی خو خړ جومات ته راغلی یم پرې مې دا جومات جانان پت په هوا راڅه لارې کوڅې له غمازانو ډکې دي ډیره زیاته مننه درنو ملګرو چې ایکسپو یو پی ایس مو انتخاب کړی دا هغه اموال دي چې په ټاکلي وخت به ستاسې د کور تر دروازې رسیږي درنو ملګرو که تاسې هم غواړئ چې خپل اسناد او اجناس د نړۍ ټولو هیوادونو ته ورسوئ تر ټولو باوري او مطمئن ادرس ایکسپو یو پی ایس دی له ایکسپو یو پی ایس سره خپل مزل پیل کړئ او خپل اسناد په ټاکلي 4 ورځو کې او همدارنګه اجناس مو د نړۍ هرې نقطې ته په 7 کاري ورځو کې واستوئ سلامونه ستړي مو شئ وخت مو په خیر درنو ملګرو ډېر زیات خوشحاله یم چې خان نواب خان راغلی زما خواته او دا ځل د دل اغا په ځای باندې زموږ یو ګل اغا راغلی ده سنګین ملګری دروند ملګری او عزتداره ملګری ښاغلی اسدالله او اسدالله باټا خان باټا باټا ته خلص دی نو موږ چې یو کوم دا یې خوښ دی او خان او خان او نواب خانه او دا ځای دې خوښ شو که نه کوم ځای ولې دا ځای نه ګورې نه خوښ خو مې نه څه ولې دلته واړه واړه موټر دي ولې دا غټ غټ درته نه ښکاري زموږ غاټ غاټ دي اوږده اوږده دي خو د مزار لاره د پنجشیر لاره د هاتمنو پکې د پنجشیر لاره پنجشیر ته کې خو نه دي که نه چېرته ځې هغه لرې کابل دا کوم موټر دی دا دا بېګناه موټر بېګناه موټر دی وایي نو دا چی دی دا حاجي صاحب محترم حاجي صاحب محترم دی ښه دا ډېر پاک ځای نه راغلل که نه ښه نو باټا ته څنګه یې وروره ژوند چارې ښې دي زه سلامت لره دا څنګه دا ده خان ما پورې ولاکه خانمه داسې ویلې خدای دې سلامت لره ښه ما سره تللی وې کونړ ته کونړ چکر خوند درکړه که نه رښتیا ووایه نه که کوم کونړ ته تللی وم ولې سپین جومات ته مې چې بوتلی خو خړ جومات ته راغلی یم پرې مې دا جومات ولې څومره ښایسته ځای ته مې راوستی ولې کله دې بیولی وم دې ته ګوره سترګې بدلې اوس دې ته ګوره ما ته وګوره نه دې ته چې ته ګورې ما ته وګوره چې ته ولې زه نور خبرې نه کوم
زه نور خبرې نه کوم مې کوه که نه دا نن ته په کوم ټیشن کې په پریشن کې ما که نه پریشن کې ته یا ډپریشن ډوکریشن ډوکریشن ښه آفرین نیکمه جنګ دی خو جنګ کې و که نه زه جنګ کوم و ده ویلې ښه صحیح دی نوابه دا چې نن راغلی ستا د خوی خواص ټول بدل شوی دی تلی د کابل ته تلی د خوی خواص مې کېدی سي پرونه بله ورځ راشي ښه نن ما پسې په کار دی نن به ورسره ته وغږېږي زه ورسره نه غږېږم صحیح دی زه درنه خفه یم بیخي نه ولې زه د سره نه غږېږم بس اوس به غږېږي ورسره ښه یم همدغسې ښه یم ګانا خو راته ووایه کومه ګانه دې ووایي ګانې چې څه وایي نوابه وبال یې ده ګانا به دې زړه وي کومه یوه نو ګانا وایي کومه یوه تا به خو خیرات ووایه یا وی وایي ما اجازه م ده صحیح اواز کې وایه څه د هر مانه ډکه ورځ دی سمال یار له ما جدا کوي و جانانه پاس په هوا راشه خدایا لارې کوڅې د غمازانو ډکې دي وای ونه جاړې اوس ورته وړی د پاس کابل کې تیر کو خدایا په منې راغلي سلامت غواړي ګلونه بیا به د نوم په خوله وانخلم ګرانه که دې شیدو د سرپیروی سیمه وینه چې دې وهلي دي په غونډۍ ځنه خالونه دي درې پکې لالونه دي د هر ملک سردار بس خوشحاله شوم هغه ته ما ته خو دې نه خوشحاله شوم کومه یې زه اوس روز څه غږېږم نوابه ګوره یو خبره یاد لره ښه ته زما ملګری زما انډیوال یې او دومره چکر یم در کوم خوراکونه م در باندې کومر شي خو داسې ټپې دې ما ته کله نه دي کړي او دا دې ته اوس لګې داسې خبرې کوي زما په زړه به څه تېرېږي تا ته هم بیا کومه نه کله یې کوې زه چې ته یم یو ټپه راته وکړي بس خلاص بیا نور تا ته هم بیا کومه ښه و که نه ښه ما ته بیا د هغه خپه چې داسې جګی د هغې یو خبره بیا زده کړه بیا راته وکړه صحیح ده بیا به یې درته وکړه صحیح دی بیخي صحیح ده دا چې یې وایي ټکری خو مې شل پیري ویلې بس تېرې شوي تاسې هم نو بیخي که نه خلک وایم دا ټکری پیدا کړ دا چیلې زه نه وایم خیر دی ووایه نو زه دا انډیوالان دي ځوانان دي اوس لګېدل که نه وایي نو پاځابو دي نه په خپله خوښه دی زه نه پاځابو زما وی وایم جانان پت په هواره څه لارې کوڅې له غمازانو ډکې دي لارې کوڅې د غمازانو ډکې دي ډېر ښکلی دی مین د خدای ګناهګار نه دی وای په زیړو ګلو د هر چا مینه راځي نه په زیړو ګلو د هر چا مینه راځي نه ما پیچیږي ما پیچیږي زی په مکې ځنو یاره حجرې له بلاډي ووړي نو غوسه کېږي ولې پکې هغه مې وخندلې ولې خندا دې خندا وه نوابه دې ته لږ شان دې وخانده هغه زنځیري خندا چې دې ته لږ وکړه هغه داسې چې ورته خاندې لږ شان هسې ورته وخانده دې ته هر وخت هسې ما ته دغه خبره کوي زه نور لاړم چېرته ځې زه ځم کور ته منګه ځو کور دې ولې ځې 15 شپې کېږي چې راغلي 15 شپې نو 15 شپې کېږي زه دې ورور نه یم یې که نه نو چې د ورور کور کې 15 شپې دې وکړې نو څه فرق کوي په پلار دې مړ کړم نه پلار دې څه نه وایي دی چې موري کړې ده نه مې چې خلاصوله صحیح ده ته یې نه یې وهمه او ذاتي مې پس ته رانیسي
دا وګوره درنو ملګرو دا بیا اچوو ما کنه څه وخت یې اچوئ چې مونځ مې وکړې بیا دې پسې شروع کړمه بیا دې پسې چی کې استغفر الله استغفر الله استغفر الله سبحان الله الحمدلله دا هم وایه استغفر الله استغفر الله مولا صاحب ویلي همدغه وایه او صحیح ده صحیح ده هغه هم وایم هغه هم ثواب لري ښه دا هم وې او ډېره مننه نواب خانه مننه وعلیکم او السلام د کانګو چی ونه وی ګوره کانګو ګرانو لیوانو ګاډي وړي تا ویلې ولې درنو هیوادوالو ښه. که غواړئ چې د نړۍ ټولو هیوادونو ته خپل اموال په چټک او مطمئن ډول واستوئ نو محراب ګل مخلص ستاسې په خدمت کې دی هغو ته مه ګوره ما ته ګرانو حیوانوالو په درنۍ چټکه باندې د تاسې سوغات محراب ګل افغان ته ورولېږئ که ته وګورئ شماره ده په مغې شمارې تماس کې سئ نو انشاءالله وروست کې خپل سامان واخلئ پوی دې پکې ماتې کړې پختۍ دې پکې ماتې کړې په دې خبرو کې پختۍ مې یادې نه کړې پختۍ مې لېږئ نه ګډې وړې خبرې کې ټوله خبره ګډه وړه کې خو تاسې ویلې مغسې ما مې ویلې زه نور نه وایم ولې هغه چې خو تا نه دي ویلي مغسې مې ویلې د خو نه یم فرق نه و دینوک که درته اینوک د زوی که درته یم فرق نه و ښه ریاکشن هو ریاکشن 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 ریستریکشن ډسټریکشن ریستریکشن ډیکشن ښه نوټیفیکیشن هو نه نوم واخله د ما نه درته او تاسې خاندئ زه نه وایم کله هم خندل دا اوس هم چې وخندلي کله دا اوس تا واورېده هو زه صحیح دی نه چې داسې دې وخندل هو نوابه بس زه درنه خفه شولم مه خفه کېږه زه نو لاړ شم وعلیکم سلام وعلیکم سلام نو درنو ملګرو له تاسې ځانګړې مننه چې راسره یاستئ او دغه برنامه ګورئ او موږ هم درنه اجازه اخلو هر چیرې چې یاست د ژوند په ټولو چارو برلاسي اوسئ د خدای په امان آفرین والسلام